السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. دا یو ملګري پوښتنه کړې ده چې یاره د قسم کفاره کې چې کوم لسو مسکینانو ته خوراک ورکول دي، نو دا یو مسکین باندې به څومره خرچ راځي؟ نو د قرآن و سنت په رڼا کې من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې عام کور کې درمیانه خوراک کوم سړی استعمالي، مطلب دا دی چې نه خو بالکل هائی فائی او نه بالکل لوی، نو دغه اندازې مطابق یو مسکین ته یو ټایم دغه چې کوم مړېدل دي یا دغه په مړه ګېډه باندې خوراک کول دي، نو دغه تقریبا 100 نه 150 روپو پورې دا یو مسکین مطلب دغه راځي. 10 مسکینان په دغه ترتیب باندې تاسو دغه کې مطلب دا دی چې 150 روپے حساب سره 150 200 پورې نو د رسو مسکینانو مطلب دا چې 2000 روپے به جوړ شي، 1500 روپے به جوړ شي، په دغه ترتیب سره وي ته ترتیب برابر کی. یا د دې بل دغه دم کې دی چې تاسو مطلب دا دی چې ورجی پخې کوي یا مطلب غوښه پخه کوي او 10 مسکینان یې هغې تاسو راوغواړئ، هغوی باندې تاسو مطلب دا دی چې روټۍ وخوروئ په مړه ګېډه باندې، نو هغه بیا ستاسو خپله خوښه ده. مطلب دا دی چې وریجې 1 کیلو وریجې داسې یو مثال دی د پوهې دپاره، نور لازمي دي چې وریجې وي 1 کیلو وریجې 4 کسان خوري، نو دا 2.5 کیلو وریجې د 10 کسانو لپاره کافي کېږي. په دغه ترتیب سره تاسو پخې کړئ او هغه مسکینانو ته 10 مسکینان راوغواړئ، هغې ته ورکړئ یا د هغې کورونو کې واستوئ تاسو. دغه ترتیب هم د هغې ممکن دی، نو چې څنګه تاسو ته ایزي وي هغه بیا مطلب لازمي دی چې 100-150 هغه چې هر څومره ستا بیا خرچه په هغې باندې راغله، لکه مطلب دا دی چې 2.5 کیلو وریجې چې ته مطلب پخې نو کم از کم په هغې باندې به ستا ټوټلي دغه 800,000 روپۍ خرچه راځي، مطلب غوړي او مطلب پیاز او دا ټول هر څه هغې کې ایډ کړي دغه ترتیب سره. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمة الله.